سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالبو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. بل موضوع د درس چې موږ تاسو دی ډاکټر صاحب هارون همت وایي چې څنګه کولی سو چې کمپیوټر ته پاسورډ ورکړو. راځو کمپیوټر ته پاسورډ ورکولو باندې بحث کوو. دا خو موږ صرف یو ډرایو ته یو فلش ته پاسورډ ورځو کمپیوټر ته پاسورډ ورکوو. کمپیوټر ته پاسورډ ورکول لپاره موږ تاسو له څه نه استفاده کوو؟ یوزر اکاونټ. یوزر اکاونټ کې پاسورډ هم ورکولی سو، همدارنګه اکاونټونه هم جوړولی سو. دا یوزر اکاونټ په واسطه ډاکټر صاحبانو موږ کولی سو چې کمپیوټر کې هر یوزر ته جدا جدا یو اکاونټ جوړ کړو، یو حساب ورته جوړ کړو. فرضاً یو دفتر دی، په دفتر کې یو څوک دی چې یو کمپیوټر دی خو ولې یو کمپیوټر نه څو کسه استفاده کوي. نو دا مشکل نشته، کولی شي هر کس د یو کمپیوټر نه استفاده کولی شي، خو هغې ته په کمپیوټر کې جدا جدا حسابونه جوړېږي، اتاقونه، لکه یو کور دی هغې کې یو جدا اتاقونه وي، هر څوک پکې خپل اتاق کې وي. نو دلته هم همدارنګه کولی شو کمپیوټر کې هر څه ته جدا جدا اتاق جوړ کړو، اکاونټ جوړ کړو، حساب جوړ کړو. صحیح شو؟ نو دې دپاره زه راځم نوټ پیډ کې درته په ښه ډول تشریح شي، درته یو څه نوټ لیکم. یوزر اکاونټ یوزر په خپله استعمالونکي ته وایي، او اکاونټ چې دی حساب یا سپیس ته وایي. اکاونټ مین سپیس. اکاونټ سپیس ته وایي. مونږ یوزر اکاونټ بیا په دوه قسمه وایو. څو قسمه؟ دوه قسمه. we have two types of یوزر اکاونټ اکسسیبونه موږ په دوه قسمه لرو. که چیرې تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې یوزر اکاونټ په څو قسمه دی، نو تاسو ویلی شئ چې په دوه قسمه. کوم دی؟ اول administrator. صحیح. او دویم څه دی؟ standard. یوزر اکاونټ چې دی موږ سره په دوه قسمه دی، یو administrator دی او دوهم standard دی. ترمنځ یې فرق څه دی؟ فرق لري. اول راځم administrator فرق درته وایم. administrator یوزر اکاونټ چې دی، administrator یوزر اکاونټ چې دی مکمل صلاحیت لري، فول کنټرول. یعنی کوم څوک چې یوزر اکاونټ جوړ کړي، یو حساب جوړ کړي کمپیوټر کې، هغه administrator وي، هغه ټول اکاونټ لري چې هغه هر څه کمپیوټر کې کولی شي. فرضاً اگزامپل زه درته وایم، هغه کولی شي can change date and time, can see زه لومړی لیکم بیا درته تشریح کوم. اوس راځو سټنډرډ ته. سټنډرډ شي کولی شي سټنډرډ
standard لږ آسان چل ورسره وکړو چې وخت ضایع نه شي. اوس یې وایو ګل ډاکټر صاحبانو ښه یوزر اکاونټ چې دی د دې په طریقه تاسو کولی شئ کمپیوټر ته جدا اکاونټ حساب جوړ کړئ. اکاونټ مین سپیس ته وایي یعنې یو چاته یو حساب جوړول یو فاصله. وی هاف ټو ټایپ اف یوزر اکاونټ په عمومي شکل په دوه قسمه موږ لرو. administrator یعنی مدیریت ته وایي او فول کنټرول یعنی یو مدیر چې هغه عمومي مدیر کولی چې ټول کنټرول ولري ټول صلاحیت ولري فول کنټرول هر څه کولی شي. can change date and time د کمپیوټر ډیټ اینډ ټایم هر څه چینجولی شي. can see other user data د نورو یوزرونو چا جوړ کړي دي حسابونه هغې ډیټا معلومات هم لیدلی شي. can remove software او سافټویرونه چې کمپیوټر کې انسټال دا صلاحیت لري چې دا سافټویرونه هم ریموف کړي پاکې کړي. ول سټنډرډ چې د هغه به چې can change data and time هغه نه شي کولی چې ډیټ اینډ ټایم چینج کړي دا صلاحیت نه لري یعنې یو محدود صلاحیتونه لري دی. can see other user data بل چا ډیټا هم نشي لیدلی. can't remove software هم نشي ریموف کولی پاکولی نشي. دا دی سټنډرډ وظیفه ده. نو دوه قسمه دي سټنډرډ اډمین. نو که چیرې غواړئ تاسو چاته یوزر اکاونټ جوړ کړئ چې هغه باصلاحیته کس وي نو هغه په اډمین کې ورته جوړوئ ښه اډمین کې اډ کوئ. او که چیرې داسې یو ټیټ رتبه مامور وي هغه څه شی کوي هغې ته سټنډرډ انتخابوئ. یوزر اکاونټ نه پوه شئ چې مطلب یې همدا دی چې په ډېر زیات استعمال لري ډاکټر صاحبانو. یوزر اکاونټ په ډېرو بانکونو کې او مخابراتي شرکتونو کې استعمالیږي. فرضاً روشن دی MTN دی چې دې کې مامورین راځي یو کمپیوټر یې ښوي یو وي ولې مامورین څو ټایمه راځي څو شفټه راځي نو هغه کولی شي هر یو خپل اکاونټ داخل شي. یا فرضاً په همدې شکل ستاسو لیبارټري دی لابراتوار دی شفاخانه دی چې هلته مثال احمد دی فرضاً هلته زه لیکم احمد چې دی رسمیات لري 8 نه تر څو بجو پورې 4 بجو پورې صحیح 8 نه 4 PM پورې احمد رسمیات دي. خدا یو PC ته کېناستو صحیح شو کمپیوټر چې دی PC1 دی د دې نه احمد هم استفاده کوي او دلته محمود هم دی صحیح. محمود چې دی هغه چې لري هغه رسمیات څو بجو نه دي. محمود چې دی محمود رسمیات دي فرضاً هغه نوکریوالي دی یا مثال هغې رسمیات چې دي څونه وروسته شروع کېږي فرضاً د 4 نه بعد شروع کېږي تر څو بجو پورې د رسمیات فرضاً شپې 10 بجو پورې صحیح 10 PM پورې یعنې نوکریوالي ده. نو دې وخت دپاره تاسو څه کوئ احمد چې راغلو همدې PC1 ته اول کمپیوټر ته احمد کېناست 8 نه 4 پورې دی داخل سو ورته ناست دی کار یې وکړو. بېرته چې کله 4 بجې سوي راغلو محمود راغلو کله چې دی راغلو بېرته همدې ته داخلېږي خو ولې احمد چې دی احمد په خپل اکاونټ ته حساب د کمپیوټر ته داخلېږي محمود خپل حساب ته. کمپیوټر یو دی خو حسابونه اکاونټونه جدا دي هر یو خپل اکاونټ ته داخلېږي. هر یو نشي کولی چې یو بل ډیټا نه استفاده وکړي یا یو بل ډیټا وګوري صحیح چې دا به د عمومي مدیر لخوا ورته تنظیمیږي صحیح شو. یعنې کولی شو چې یو کمپیوټر نه څو کسه استفاده وکړي خو هر یو ته یوزر اکاونټ جوړو پاسورډ هم ورته ورکوو صحیح. نو زه اوس راځم دې لپاره چې کوم پریکټیکل عملي کار ته راځم. کله چې تاسو یوزر اکاونټ ډاکټر صاحبانو جوړوئ یوزر اکاونټ مو چې کله هم جوړولو تاسو به څه کوئ څو طریقو نه جوړولی شي ډېرې زیاتې طریقې دي زه درته وایم. اکثره خلک دلته یو ځای ته راځي کنټرول پینل ته راشي یوزر اکاونټ کلیک کړي کله چې دلته کلیک کړو دلته راشي مینیج انادر اکاونټ به کلیک کړي چې کله دا کلیک کړو دلته یو سپینغر په نوم اکاونټ جوړ دا هغه ساحه دی چې تاسو کوم اکاونټونه جوړ کړي دلته درته ښکاره کوي. اوس یوازې یو اکاونټ سپینغر دی که چیرې ته غواړې چې بل اکاونټ هم جوړ کړي بل چا په نوم نو اډ نیو یوزر ان PCC کلیک ورباندې کوم اکاونټ جوړوم لږ وخت پاتې دا ورته ښه ډاکټر صاحبان یو ویډیو اخلو او بېرته بیا راځم درس
دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه. که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ، چینل سبسکرایب کړئ، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا ښه وخت.